د مرکز اسداباد منډکول لوبغالي کې د 18 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د شل اوریزو سیالیو پیل. د کونړ کرکټ ولایتي دفتر مسوولین وايي د کرکټ دا سیالۍ د خپل کلني پلان په اساس جوړې کړي چې د مرکز سربیره د ولسوالیو ګڼ شمېر تنکیو ځوانانو ته یې پکې د ګډون موقع ورکړي. مسوولین زیاتوي په دغه سیالیو کې شپږو لوبډلو ګډون کړی او موخه یې په کرکټ کې د ځوانانو استعدادونو موندل دي. کرکټ بورډ هوډ لري چې دغسې نوو ځوانانو ته دغه ډول سیالۍ برابرې کړي او موخه یوازینۍ دا ده چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي لوبغاړي یا آینده لوبغاړي له دغه ځای نه موږ راپورته کړو. نو کرکټ بورډ تل هڅه کړې ده او کوي چې دغسې نوو ځوانو لوبغاړو ته سیالۍ برابرې کړي، فرصت په لاس باندې ورکړي تر څو د خپل ولایت او همدارنګه د هیواد خاص تازولي وکړي. په همدې حال کې د کرکټ هغه لوبغاړي چې دې سیالیو کې لوبي کې خوښ دي او هیله لري چې په ښو لوبو کولو سره به 19 کلنو او آن ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. چې د 19 کلنو لوبغاړو دپاره یو چانس دی، فرصت دی، کوشش چا کلی، زحمت چا ویستلی، هغه کولی شي چې بهر ته لاړ شي، 19 کلنو ټیمونو ته وځي، د ملي لوبډلې ته وځي او داسې نورو ته غوره کرکټ وکړي، ښه لوبه وکړي. ښه چانس دی، ښه فرصت دی چې باید ګټه ترې واخلي. دا لوبې موږ ته ډېرې مهمې دي ځکه چې موږ دې میچ کې موږ پرفارمنس وکړو، سټپ بای سټپ ولایتي ټیم ته راځو. موږ ته ډېرې مهمې دي ځکه چې د موږ استعداد او ټیلنټ دلته معلومیږي. د کونړ کرکټ بورډ ولایتي مسوولین وايي هڅې پیل کړي چې دغه ولایت کې د کرکټ د ودې لپاره په مرکز او ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ د سیالیو د جوړېدو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.